د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ امنیه قومندان مولوي مصباح الله عادل وایي چې د تېرې روژې میاشتې په 15مه نیټه باندې یو تن صراف چې شاوخوا 14 میلیونه پاکستاني کلدار یې د ګرشي ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ تیزني سیمې ته لېږدولې. د نوزاد او موسی کلا ولسوالۍ ترمنځ د نصیرخان دربار سیمه کې غلو ورڅخه د وسلې په مټ غلا کړي وې چې تر یو لړ کشفي معلومات وروسته د امنیتي ځواکونو په هڅو یاد غله ونیول شول. ښاغلی عادل وایي چې د نیول شوو 6 تنو غلو سره 12 میلیونه 950 زره کلدارې نیول شوي او په 2 تنو نورو غلو پسې لا هم پلټنې روانې دي. دغه د روژې پر 15 باندې چې د کوم هیوادوالو څخه د ګرشي څخه را روان وو او تیزني ته تللي، بیا چې کوم غلو لار ورته نیولې وه، بیا موږ ته معلومات راغلی، موږ هغه ساحې ته ورغلو، بررسي مو وکړه. خو وروسته د کشفي ارګانو د خوا څخه او زموږ د معلومات په اساس باندې موږ 6 کسانان غله ګیر کړه. د هغو څخه مثال چې 2 کسه لا هم تر تعقیب لاندې دي. د هلمند اوسیدونکی حاجي محمد یونس وایي امنیتي ځواکونو د غلو او رنګکارو ډلو په نیولو او امنیتي پیښو په مخنیوي کې کمسارې فعالیتونه ترسره کړي دي. دا خو نو باید ونیول شي، دا خو دغسې په دا خو چې د وطن پاک شي، دا طالبان راغلي شکر دی پر ارامه خوب وکړی دی، پوه دا غله خو باید ورک شي، دا د غله مرګ روا دی، غله لاس پرې کېده باید وشي، ښه پرې شي، پوه شوې د غلا کې مسلمان یې په داسې خواري پیدا کړي ته ګوره دوکاندار په څه خواري پیدا کوي، دی چې ورشي کور ته په نغدو د 20 کالو پیسې ځینې یوسي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی احمد جواد د ولسي خلکو غواړي چې د امنیتي پیښو له مخنیوي په پار له پولیسو سره مرسته وکړي ترڅو ټولنه له امنیتي پیښو خوندي پاتې شوې وي. دا ډېر نیک اقدام کړی دی، خدای تعالی دې نور هم وس ورکړي. دوی موږ ستایو، موږ ځینې خوشحاله یو، هر وخت یې د ولس خدمت کړی دی، ولس سره په تنګ کې درېدلي دي او دا ډېر ښه کار کړی دی. زموږ چار څونه وس ورسېږي باید د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړو، کومک ورسره وکړو چې ترڅو موږ ته داسې بد خلک ګیر کې بد خلک وځپي، ترڅو آینده زموږ ولس ته تاوان ونه رسي دغه خلک. د لښکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی محمد ګل وایي د امنیتي ځواکونو ملاتړ زموږ شرعي مسؤلیت او مکلفیت دی. دی وایي د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ به امنیتي فضا نور هم بریالۍ او ډاډمنه کړي. دا بیخي ښه کار دی، تر دې ښه کار نشته چې اعلی درجه کار. موږ هر وخت همکاري ده د خپل امنیتي ځواکونو. ګټه مو دا ده چې یو موټی شو، دغه یو موټی یو ورته موږ بیا په دغه باندې جرات کولی شو چې دوی هر ځای ګیر کړو چې یو موټی یو ورته. امنیتي مسؤلین وایي نیول شوي غله به تر بشپړو څېړنو وروسته عدلیې او قضایي ارګانو ته وسپارل شي.